بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله منیم او نن د اناټومي او فیزیالوژي په دریم درس باندې بحث کوو. په دریم درس کې به موږ د بدن په اجوافو یا د بدن په خالیګاو باندې باډي کیویټیز باندې چې دی خبرې کوو. د بدن اجواف یا د بدن په بدن کې چې کومې خالیګاوې دي، د دې دنده دا ده په بدن کې چې کوم غړي کوم ارګانونه په دې کې موجود وي د هغې محافظه او ساتنه ترسره کوي. نو په همدې اساس د بدن دغه جوفونه یا خالیګاوې چې دي په دوو برخو باندې ویشل شوي دي یا په دوه ډولونو باندې ویشل شوي دي چې یو ته ډورسل یا پوسټیریر باډي کیویټي یا هم د بدن خلفي جوف یا د بدن شاتنی جوف چې شاته موقعیت لري، صحیح ده. او بل چې دی دوهم موږ سره هغه د بدن قدامي جوف دی یا وینټرل یا هم انټیریر باډي کیویټي یا د بدن مخې ته خالیګاوې. په دې باندې به نن بحث کوو چې د بدن په خلفي جوف کې کومې اعضاوې شاملې دي او د بدن په قدامي جوف کې چې دی کومې اعضاوې او غړي شامل دي. لومړی د بدن خلفي جوف ته راځو یا ډورسل باډي کیویټي یا د بدن هغه جوف چې شاته وي. دا چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. د بدن خلفي جوف چې دی په دوو برخو ویشل شوی دی. یو ته کرانیل کیویټي ویل کیږي یا کهفي جوف یا کهفي خالیګا، او دوهم ته چې دی هغه سپاینل یا ورټیبرل کیویټي ویل کیږي یا نخاعي جوف ورته ویل کیږي. لومړی راځو کرانیل کیویټي ته یا کهفي جوف ته چې دا جوف چې دی دا د کوپړۍ یا د کرانیوم هډوکي د داخلي برخې خالیګا ده، او په دې خالیګا کې چې دی موږ سره براین موجود دی یا دماغ پکې موقعیت لري، صحیح ده. او د دغې خالیګا دنده دا ده چې دا د دماغو څخه ساتنه کوي. دوهم جوف چې په ډورسل کې راځي یا پوسټیریر یا د بدن خلفي جوف کې راځي هغې ته سپاینل کیویټي یا ورټیبرل کیویټي ویل کیږي یا نخاعي جوف. دا خالیګا چې د موږ سره د کرانیل کیویټي څخه شروع کیږي او تر ستوني فقرات یا ورټیبرا تر وروستۍ برخې پورې چې دی دا امتداد لري. څرنګه چې پوهیږو دماغو پسې دغه شوکي نخاع یا سپاینل کارډ شروع کیږي، نو د همدې خالیګاو د ستوني فقراتو په واسطه دغه نخاع یا سپاینل کارډ چې دی دا محافظه کیږي او د دې ساتنه د دغه سپاینل کیویټي په واسطه چې دی ترسره کیږي. په انځور کې هم واضح معلومیږي دغه ته کرانیل کیویټي ویل کیږي، دغه چې دا ورټیبرل کیویټي یا هم سپاینل کیویټي ده. بل هم موږ سره د بدن قدامي جوف یا وینټرل باډي کیویټي یا هغه کیویټي چې د مخې ته موجوده د بدن مخې ته واقع وي. د بدن قدامي جوف نسبت د بدن خلفي جوف ته چې دی یو څه اندازه لوی او غټ جوف دی، صحیح ده، چې دې کې ټول صدري او بطني جوړښتونه چې دی شامل او موجود دي. دغه جوف هم بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته توراسیک کیویټي یا صدري جوف ویل کیږي یا د سینې جوف، او بل ته چې دی ابډومینو پیلویک کیویټي یا بطني حوصلي جوف. لومړی راځو صدري جوف ته یا توراسیک کیویټي ته. دا جوف چې دی دا د قدامي جوف سوپیریر یا علوي واقع دی، صحیح ده، یا پورته برخه کې موقعیت لري. په دې جوف کې چې دی موږ سره زړه، لوی رګونه، سږي او مرۍ چې دی موقعیت لري په صدري جوف کې، او دا ټول جوړښتونه چې دی د همدغې جوف په واسطه باندې چې دی ساتل کیږي. صدري جوف کې بیا یو څه نور کوچني جوفونه هم شته چې په آینده کې به بیا د هغې څخه یادونه کوو چې هغې ته پلیورل کیویټي ویل کیږي، صحیح ده، او بل ته پیریکارډیل کیویټي ویل کیږي چې خپله زړه چې دی په همدغې پیریکارډیل کیویټي کې چې دی موجود وي. دوهمه کیویټي چې هغه په وینټرل باډي کیویټي کې راځي یا د بدن قدامي جوف کې راځي هغې ته بطني حوصلي جوفونه ویل کیږي، ابډومینو پیلویک کیویټیز. دا جوفونه چې د وینټرل کیویټي یا د بدن قدامي جوفونو سفلي یا انفیریر یا هم ښکته برخه کې موقعیت لري، صحیح ده، او دا هم بیا په خپله په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته ابډومینل کیویټي ویل کیږي یا بدني جوف،
او بل ته چې د پیلویک کیویټي یا حوصلي جوف ویل کېږي. بطني جوف یا ابډومینل کیویټي چې دا بیا د ابډومینو پیلویک کیویټي یا د بطني حوصلي جوف چې کوم دی د دې په پورته برخه کې یا سوپیریر چې دی موږ سره چې دی موقعیت لري، علوي موقعیت لري. صحیح ده. په دې کې چې دی موږ سره کنټینس څه شی دی یا محتویات د دغه بطني جوف چې دی هغه معده ده، وړې او غټې کولمې دي، ځیګر دی، پانکراس دی او توری چې دی دلته موقعیت لري. صحیح ده. او دغه جوف چې دی دغه بطني جوف چې دی د همدغې ارګانونو د همدغه غړو چې دی ساتنه پر غاړه لري. همدغه جوف چې دی دغه بطني جوف چې دی دا د پورته توراسیک کیویټي څخه یا صدري جوف څخه چې دی د ډیافراګم پردې په واسطه چې دی سپریټ کیږي یا جلا کیږي، جدا کیږي. ډیافراګم چې دی خپله دا یوه عضلاتي ټنډوني ساختمان دی. صحیح ده چې دې نه به هم مونږ آینده کې انشاءالله یادونه کوو. دوهمه کیویټي چې هغه په بطني حوصلي کې د هغې ته حوصلي جوف ویل کېږي یا پیلویک کیویټي ورته ویل کېږي. صحیح ده چې دا د ابډومینو پیلویک کیویټي یا د بطني حوصلي جوف په سفلي کې یا ښکته موقعیت لري. صحیح ده چې په دې کې چې دی موږ سره کنټینس یا محتویات چې دي هغه تناسلي غړي پکې شامل دي، مثانه پکې شامله ده او ریکټوم چې دی پکې شامل دی. که دغه پورته انځور چې همغه موږ مخکې هم ولیده هغې ته یو ځل بیا راشو، نو دا چې د موږ سره ډورسل باډي کیویټي ده یا د بدن خلفي جوف دی. صحیح ده. او دا ټول عموما دا موږ سره چې دی انټیریر باډي کیویټي یا وینټرل باډي کیویټي ده. صحیح ده. چې ډورسل باډي کیویټي موږ سره بیا په دوو برخو ویشل شوی ده. یو ته کرانیل کیویټي ویل کېږي چې په دې کې دماغ موجود دی، او بل ته ورټیبرل کیویټي یا سپاینل کیویټي چې په دې کې سپاینل کارډ موجود دی. که انټیریر ته راشو، انټیریر موږ په دوو برخو ویشله. یو توراسیک کیویټي چې په دې کې موږ سره زړه، سږي، لوی رګونه دا چې دی پکې شامل دي. صحیح ده. او بل چې دی موږ سره هغه ابډومینو پیلویک کیویټي ده چې دا موږ بیا په دوو برخو ویشله. یو ابډومینل کیویټي ده چې په دې کې ټول هضمي سیستم غړي مثلا ځیګر شو، وړې غټې کولمې، تورې دا چې دی پکې موجودو. او دوهم موږ سره پیلویک کیویټي وه چې دې کې موږ سره بلیډر مثانه شامله وه، تناسلي غړي پکې شامل او ریکټم پکې چې دی شامل و. بل علاوه له پورته اجوافو څخه بدن کې یو څه نورې خالیګاوې هم شته. مثلا د خولې جوف یا اورل کیویټي چې په دې کې ژبه او غاښونه موقعیت لري. همدارنګه نیزل کیویټي یا د پوزې جوف کوم چې د پوزې خلف ته موقعیت لري. بل اوربیټل کیویټي کوم چې د سترګې ګاټې پکې موقعیت لري. همدارنګه میډل ایر کیویټي چې په دې کې د غوږ هډوکی موقعیت لري. او ساینوویل کیویټیز یا د مفاصلو خالیګاوې چې دغه خالیګاوې به په خپل مربوطه سیستمونو کې انشاءالله په تفصیل سره د دې یادونه وشي. نو دا و د اناټومي دریم درس چې موږ پکې د بدن په اجواو باندې خبرې وکړې. انشاءالله په څلورم درس کې به د همدغې بطني حوصلي جوفونو له مخې په ابډومینو پیلویک ډایویژن یا د بدن حوصلي ناحیو په ویشنه باندې بحث کوو. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله امانی یم او نن د اناټومي او فیزیالوژي په څلورم درس بحث کوو. په دریم درس کې موږ د بدن په اجوافو خبرې کړې وي. په ننني درس کې به موږ د بدن په حوصلي ناحیو ویشنه باندې بحث وکړو. د بدن او حوصلي ناحیې ویشنه چې دا په دوه ډوله ترسره کیږي یا په دوه ډوله سره چې دی ترسره شوی دی. یو ته کوادرانټس ویل کیږي او بل ته چې دی ریجنز ویل کیږي. نو له دې څخه به موږ لومړی په کوادرانټس ویشنه باندې چې دی غږیږو. د کوادرانټس ویشنه چې دا د یو عمودي او د یو افقي خط یا لیکې په واسطه باندې چې دی ترسره کیږي. په دې ویشنه کې چې دی بدني حوصلي ساحه د مختلفو موخو یا د تشخیص لپاره یا د عملیات لپاره او د نورو موخو لپاره چې دی په لاندې څلورو ناحیو باندې چې دی ویشل شوې ده. یو ته رایټ اپر کوادرانټ ویل کیږي یا RUQ چې دی دا
یو پر څلور ښي طرف پورته برخه ته چې دی رایټ اپر کوادرانټ ویل کېږي، بل ته لیفت اپر کوادرانټ ویل کېږي یا یو پر څلور چپ طرف پورته برخه. بله ناحیه یا بله برخه چې دا هغه رایټ لوور کوادرانټ دی یا یو پر څلور ښي طرف ښکته برخه، او بل چې دی لیفت لوور کوادرانټ دی یا یو پر څلور چپ طرف ښکته برخه. دا چې دی د کوادرانټ ویشنه ده چې دا موږ سره په ځینو تشخیصونو کې د ځینو ناروغیو او د جراحي عملیاتونو کې چې دی موږ سره دغه ویشنه مرسته کوي. دوهمه ویشنه چې دا هغه ریجنز ویشنه ده چې دا ویشنه چې دی د دوو افقي او د دوو عمودي خطونو یا لیکو په واسطه باندې چې دی ترسره کیږي، او د دغه دوه عمودي او دوه افقي خطونو په واسطه چې دی بدني حوصلې ساحه چې ده په 9 ناحیو باندې چې دی په 9 کوچنیو ناحیو باندې چې دی ویشل کیږي. یو ته ویل کیږي رایټ هایپوکانډریک ریجن چې په دې کې موږ سره زیګر، ګال بلیډر یا تریخې، ښي پښتورګي، همدارنګه کوچنۍ کولمې چې دی موجود دي. دوهم ریجن په دې کې چې دی اپیګاسټریک ریجن دی. اپیګاسټریک ریجن کې موږ سره چې دا معده ده، همدارنګه زیګر دی، پانکراس دی، ډوډینم یا د کوچنیو کولمو لومړۍ برخه، همدارنګه سپلین یا تورې او ادرینل غدوات چې دی په دغه ریجن کې موجود دي. دریم چې دی هغه لیفت هایپوکانډریک ریجن دی. لیفت هایپوکانډریک ریجن کې هم د توري یو اندازه برخه، همدارنګه د کولون چې دی دا د غټو کولمو یو برخه ده، همدارنګه چپ پښتورګي او د پانکراس یو اندازه برخه شامله ده. څلورم چې دی هغه رایټ لومبر ریجن دی چې په دې کې موږ سره هم د ګال بلیډر یا تریخ یو اندازه برخه، د زیګر یو برخه او د ښي طرف کولون چې دی شامل دی. پنځم چې دی هغه امبلیکل ریجن دی چې په دې کې موږ سره امبلیکس یا نوم شامل دی، همدارنګه د کوچنیو کولمو ځینې برخې او ډوډینم ځینې برخه چې دی په دې کې شامله ده په دې ریجن کې. شپږم چې دی هغه لیفت لومبر ریجن دی چې په دې کې موږ سره ډیسینډینګ کولون چې دا هم د غټو کولمو یو برخه ده، د کولون یو برخه ده، او چپ پښتورګي چې دی شامل دی. اووم ریجن چې دی هغه ته ویل کېږي رایټ ایلیاک ریجن دی چې په دې کې موږ سره اپنډکس او سیکوم چې دی شامل دی. سیکوم د غټو کولمو لومړۍ برخه چې دی هغه سیکوم ده چې دا په رایټ ایلیاک ریجن کې دا شامل دي. اتم چې دی هغه هایپوګاسټریک ریجن دی چې په دې کې موږ سره یورینری بلډر یا مثانه ده، سیګمویډ کولون چې دی دام د کولون یو برخه ده، او د خزینه تناسلي سیستم غړي چې دی په دغه ساحه کې چې دی شامل دي. نهم چې دی هغه لیفت ایلیاک ریجن دی چې په دې کې ډیسینډینګ کولون او سیګمویډ کولون چې دی شامل دي. نو دا د اناټومي او فزیالوژي د لومړي فصل درس چې تاسو ته مو وړاندې کوي، انشاءالله په دوهم فصل کې به موږ په حجره باندې بحث کوو.